افغانستان او سیمه په دې ورځو کې د یو لړ پیښو شاهدان دي چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي تګلارو او په سیمه کې د نامنۍ په اړه نوې پوښتنې راولاړوي. د روسي امنیتي ادارو هغه راپور چې پکې 4 کسان نیول شوي، یو یې د روسي وګړی دی. د دې مسلې یوه تازه بیلګه ده. له نیول شویو کسانو سره د S-400 دفاعي سیستم، د تخنیکي کتلاکونو او د MI-19 هلیکوپټرو د پروژو مستند نقشې موندل شوي دي. دا مسله د راپورونو لپاره نوې زمینې برابروي چې اسلام آباد د پرمختللي پوځي ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیری وخت پټې شبکې کاروي، نه رسمي دفاعي تړونونه. په همدې ترڅ کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو لوړپوړي چارواکي چې تېره اونۍ امریکا ته تللي وو، د ولسمشر ټرمپ سره یې د لیدنې پر مهال د پاکستان د ډبل پالیسۍ یا دوه مخي سیاست موضوع راپورته کړې ده. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رسنیو ته ویلي چې دوی ټرمپ ته ویلي پاکستان په سیمه کې په یو وخت کې د امنیت ژمنې او د وسلوالو ډلو لپاره د پټ ملاتړ سیاست پر مخ وړي. دا ډول څرګندونې د پاکستان لپاره تل یو حساس ټکی دی، ځکه دغه راپورونه د اسلام آباد د نړیوال اعتماد ځای کمزوری کوي او د سیمه ییزو اړیکو د خرابېدو لامل ګرځي. له بلې خوا په هند کې د لال کلا ترڅنګ د چاودنې پیښه هم د راپورونو تر بحث لاندې ده. که څه هم د چاودنې لامل لا بشپړ نه دی روښانه شوی، هندي رسنۍ وایي امنیتي ادارې په ځیرتیا سره څیړي. په سیمه کې د هند او پاکستان اوږدمهاله سیالي په پام کې نیولو سره د داسې پیښو په وړاندې د تورونو او ادعاو احتمال تل لوړ وي. په تیر تاریخ کې دواړو هیوادونو له ورته پیښو وروسته په یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګولي چې د کار تل د تاوتریخوالي د زیاتېدو امکان رامنځته کړی. د دې موضوع د دقیق تحلیل لپاره د هغو تاریخي اړیکو یادونه اړینه ده چې په کابل کې د کورنۍ جګړې پر مهال استاد رباني په مشرۍ د وخت د ادارې چې احمد شاه مسعود یې دفاع وزیر و او د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ رامنځته شوي وو، کره اسناد شته دي چې دوی د پاکستان په امر د افغانستان اردو ویجاړ او دفاعي وسایل پاکستان ته وسپارل. په دې اړه لږ تر لږه د هغو کسانو شاهدي چې د جهادي دورې په مخفي سازمانونو کې شامل وو د دې انځور پخلی کوي چې پاکستان په پرله پسې توګه هڅه کړې حساس اسناد، ټکنالوژي او نظامي نقشې د جګړې د متقابل استفادې لپاره ترلاسه کړي. د هغو بیلګې چې د لونا راکټ نقشې د شوروي پوځ پر ضد د کارونې لپاره لیږدول کېدې او وروسته د همدې ټکنالوژي پر اساس د پاکستان د راکټي ډیزاین بنسټونه پیاوړي شول، په سیمه کې د دفاعي تاریخ د غلا کولو یوه مهمه برخه ده. په دې ټولو پیښو کې د تر ټولو لویې پوښتنې ځواب هماغه دی چې اوږد دی. پاکستان ولې د خپلو داخلي ستونزو، اقتصادي فشار او سیاسي بېثباتۍ سره کوشش کوي چې ځان د سیمې د ستر امنیتي لوبغاړي په توګه وساتي؟ ځواب د دولت د بقا په مفکورې کې دی. د پاکستان پوځ هڅه کوي چې جګړه او فشار د مرکز له سیمو په ځانګړي ډول پنجاب لرې وساتي، که دا د قبایلي سیمو له لارې وي او که د افغانستان له لارې، او بیا ترې اقتصادي ګټې ترلاسه کړي. خو د تاریخ تجربو ښوولي چې هغه جګړه چې دولتونه یې د ځان له مرکز څخه لرې باسي، ډیر وخت بیرته د همغه دولت پر خپل کور ورګرځي. دا بحث اوس یو ځل بیا هغه ځای ته رسیږي چې سیاست، تاریخ او د ملتونو حافظه سره یو ځای کوي او هغه ملتونه یووالي ته هڅوي چې د پاکستاني جاسوسانو څخه ځورېدلي دي.